او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړول دا دومره عظیمه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا سړی به د جنت د خوشبو نه محرومي. جنت خو لا پرېږده، جنت چې کومه خوشبو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کړې ده چې یو سړی د جنت نه د 40 کالو په مسافت باندې لري، هغه به د جنت خوشبو محسوسوي. په یو څو ګناهګاران دي هغه د جنت د خوشبو نه محرومه دي، یو پکې هغه سړی دی چې هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وایي. دا خبره موږ د ځان نه کوو. امام طبرانی رحمه الله حدیث د اوس ابن اوس رضی الله عنه نقل کړی دی. امام هیثمی رحمه الله د هغې په باره کې فرمایلی دي چې اسناد حسن دی، د حسن درجې روایت دی. اوس ابن اوس رضی الله عنه فرمایي وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې من کذب علی نبیه، څوک چې دروغ وایي په خپل پیغمبر باندې، دروغ ویل په پیغمبر باندې دا دي چې رسول الله یو خبره نه کړي او هغې ته یې سړی منسوبوي چې دا پیغمبر ویلی دي. او علی عینیه، یا دروغ وایي په خپلو سترګو باندې دروغ ویل دا دي چې خوب یې لیدلی نه وي او ما خوب لیدلی دی، دروغ خوبونه بیانوي. او بیا رسول الله فرمایي او علی والدیه، یا یو سړی دروغ وایي په خپل مور او پلار باندې دروغ ویل دا دي چې خپل پلار پریدي او بل چاته خپل نسبت کوي، د خپل پلار نه د براءت اعلان کوي، د بیزارۍ اعلان کوي او بل سړی ته خپل نسبت کوي، دا به خپل پلار باندې دروغ ویل. رسول الله فرمایي دا 3 کسان چې ما باندې دروغ وایي، په سترګو باندې دروغ وایي، په مور او پلار باندې دروغ وایي، لم يرح رائحة الجنه، دا خلک به د جنت خوشبو محسوسه نه کړي. سبحان الله، ډېره خطرناکه خبره ده، ډېر د وعید والا خبره ده. خو که موږ او تاسو په دې باندې سوچ او فکر وکړو، که چا کې معمولي غوندې ایمان وي، د هغې دپاره دا ډېر غټ وعید دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د جنت خوشبو به محسوسه نه کړي. د دې په شرحه کې عون المعبود د هغې یو تصحیح کوونکی دی، هغې لیکلي دي علامه دینیانوي رحمه الله، هغه فرمایي په دې خبره باندې ځان پوهه که، دا خبره وې په دې ذهن کې کېږده، دې خبرې له په دې زړه کې ځای ورکه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې په داسې خلکو باندې د جنت خوشبو حرامه ده، نو چې خوشبو پې حرامه شوه دا به جنت ته څنګه داخل شي؟ چې الله د باندې د جنت خوشبو حرامه کړله چې د هغې خوشبو د 40 کاله په مسافت باندې سړی محسوسولی شي چې هغه د باندې حرامه ده، نو جنت ته د داسې سړي دخول هغه بیا په طریقه اولا باندې حرام دی. الله رب العالمین به جنت ته نه داخلی بلکې جهنم ته به بوزي. او بیا هغه لیکلي دي چې دې نه مراد ابتدایي داخلېدل دی جنت ته، الله به ابتداء نه داخلی، د عامو ګناهګارانو په شانتې دی، د الله رب العالمین خوښه ده یا به معاف کړي یا به جهنم ته ګزار کړي، سزا به وله ورکړي، د هغې نه پس به بیا جنت ته راولي. په دې خبره ځان پوهه که چې الله رب العالمین هغه ګورې داسې سړی جنت ته نه پرېږدي